ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګندهاره ټي وي. د نن د خبر سره ستاسو په وړاندې نیکې پېرزونې او سلامونه وړاندې کوم. څو ورځې له مخه د پښتو ادبي ټولنې خیشکي نوښار د سوري لاندې په حرام ماډل سکول خیشکي کې د نومیاله شاعر، ادیب، محقق، نقاد ارواښاد پروفیسر ډاکټر پرویز مهجور د تلین په اړه یو علمي ادبي دستوره وشوه. د دې دستورې صدارت نومیاله شاعر، ادیب، محقق استاد فرهاد غالب ترین وکړو او پخوانی پولیس جرنیل شیخ شوکت حیات خان، انور خان یوسفزی او حسن باچا حسن مشران میلمانه وو. د نظامت چارې ښاغلي قاسم قربان ترسره کړې. د قرآن پاک د تلاوت نه وروستو د ارواښاد ډاکټر پرویز مهجور زوی انس پرویز د پښتو ادبي ټولنې د غړو ته مننه وویله چې د هغه د پلار په حواله دا دستوره را جوړه کړې ده. هغه د پلار د شفقت او مینې او څو خاطرې د دستورې ګډونوالو سره شریکه کړې او وروستو د پورته ذکر شوو محترمو شخصیتونو سره ډاکټر فقیر محمد فقیر، ولی محمد خاکسار، نورالامین نوردل او نورو ګڼ شمېرو ښاغلیو د پروفیسر ډاکټر پرویز مهجور په کار او زار، شخصیت، فن او فلسفه، تصوف او د هغه جمالیاتو ته نظر په دې ډېر او بیا د هغه چې کم کار او زیار دی د روحاني تحریک په حواله، خیشکي ارزاني په حواله، دغسې د یو استاد او د یو محقق او د یو نقاد په حواله د هغه هماجنس چې شخصیت اړخونه مختلف باندې مقررینو خبرې وکړې او د دستورې صدر د ټولو مقررینو ویناوالو ته مننه او قرباني وویله او هغه د حرام ماډل سکول د انتظامیې هم شکریه ادا کړه چې هغوی د پښتو ټولنې خیشکي سره د دې دستورې په راجوړولو کې مرسته ملاتړ وکړو.